بار کې خبره کوله او دا حدیث دا غالبا چې امام طبرانی ذکر کړی دی کوم کتل امام طبرانی ذکر کړی دی ابو علیہ السلام و سلام مبارک تا حضرت جبریل علیہ السلام مبارک عرض کی قربان یا رسول اللہ مشرق میں ہوتا مغرب میں ہوتا اسمانوں میں وقتا زمکہ میں وقتا دول کائنات میں ہوتا صرف پر یو نتیجہ باندې ورسېدما چې دستانه بهترین شخصیت په مختص مکه باندې واچته بل ونګي دستانه کورنۍ نه بهترین کورنۍ ماته په مختص مکه باندې بل میلاو نشو کم مقام دی چې رب ورلنه دی ورکړی کم شان دی چې الله ورلنه دی ورکړی صرف چې کله زه په دې ټول خبرو باندې ذهن په ودرېږي او کار مې پرېږدي به د یو خبرې ته مې سره عبدالرحمن بابا دا یو شعر راته یاد شي هغه فرمایي عبدالرحمن بابا خدای یې مه ګاڼه جی بېشکه چې بنده دی چې کله د ووایي که نه دا چې څوک ترخ کې دا بسترې ګرځي ته وایي چې څنګه چل دی بس دوی ته عبدالرحمن بابا خو تاسو ته پته وه چې صحیح سلامت پروت وو په قبر کې صحیح سلامت پروت وو عبدالرحمن بابا ختمه کړي وه خدای یې مه ګاڼه بېشکه چې نور کل والا صفات کے پر اختیار محترمو جشن کے مناو کے خوشحالی کے ہوتے ایسے محافل را جوڑ کے محبوب علیہ السلام مبارک دا عشق و دا محبت اور دا مینا محبت پر ایسے محافلوں کی جوڑی گی ایسے محافلوں کی پیدا کی گی دا مینا محبت دا سے حضرت چلا کجی کی دا سے محافلوں کی دا عرض سے ملاوی گی دے محفل پسی و بل محفل دے چی اغد مند صاحبان و مبارکان دے اوی پلاس کر چلاس ورکر دا اوی سر چی بیعات ورکر واللہ العظیم جو دنیا میں من خیستشی اور آخرت میں من خیستشی یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا